سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، یوه شیبه فکر وکړئ چې یوه ورځ تاسو له ژور خوب څخه راویښیږئ او ګورئ چې هماغه شان بیا ستاسو سره تکراریږي چې مخکې هم درسره سوي وه او یو څوک سته چې غواړي تا ووژني. زموږ د نننۍ کیسې موضوع همداسې ده. کیسه داسې پیلېږي چې موږ یوه نجلۍ وینو چې نوم یې ټري دی. هغه د کارټر په نوم د یوه هلک په کوټه کې له خوب څخه راویښیږي. دواړه په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي، خو ټري کارټر نه پیژني. اصل خبره دا ده چې ټري تېره شپه په یوه پارټي کې ډېر شراب څښلي وه، نو د نشې له امله د کارټر سره د هغه خونې ته تللې وه. خو کارټر ښه هلک و او له هغې څخه یې هېڅ ناوړه ګټه وانخیستله. په همدې وخت کې د ټري پلار هغې ته زنګ وهي چې نن د ډسمبر 11 ده او دا د ټري د زیږون ورځ ده. خو ټري د خپل پلار زنګ ته ځواب نه ورکوي، ځکه چې هغه له خپل پلار څخه کرکه لري. له دې وروسته ټري له هغه ځای څخه وځي او خپلې لیلیې ته ځي. د لارې په اوږدو کې هغه ویني چې د پوهنتون په انګړ کې خلک هماغه کارونه کوي چې هره ورځ د دې سره تکراریږي. هلته هغه له ټیم سره مخامخ کېږي. هغه هلک چې ټري ورسره یو ځل په ملګرتیا کې وه، خو ټري هغه ته ډېر وخت نه ورکوي او له هغه څخه ځي. کله چې ټري خپلې خونې ته رسېږي، نو د هغې د کوټې ملګرې لوري هغې ته د زیږون ورځ مبارکي وایي او یو کیک ورکوي. خو ټري هغه کیک غورځوي او له کوټې څخه وځي. له دې وروسته ټري روغتون ته ځي، هلته چې لوري هم د انټرنشپ کار کوي. هلته ټري د پروفیسر ګریګور سره ویني چې ورسره یې پټه رابطه درلودله. دواړه هلته یو له بل سره نږدې کېږي. خو ناڅاپه د ګریګوري مېرمن راځي. ټري هغه ویني او ژر له هغه ځای څخه ځي. د همغې شپې په وخت باندې ټري یو بلې پارټۍ ته ورځي، خو هلته یو نقاب لرونکی سړی د هغې تعقیب پیلوي. ټري د هغه څخه ویریږي او یو تونل ته منډې وهي. هغه سړی له شا څخه پسې راځي او ټري په چاقو سره وهي او وژني یې. خو ناڅاپه ټري بیا راویښیږي او ځان د کارټر په کوټه کې ویني. کارټر هغې ته هماغه خبرې کوي چې نور ورځې یې هم ورته کړې وې. اوس ټول هغه شان بیا د ټري سره تکراریږي چې مخکې ورسره سوي وه. د پوهنتون ټول خلک هماغه کارونه کوي، کیم بیا ورسره مخ کېږي او هماغه خبرې بیا ورته کوي. کله چې ټري خپلې خونې ته رسېږي، لورې بیا هماغسې د زیږون مبارکي ورکوي او کیک ورکوي. دا هر څه ټري ډېر خفه کوي، ځکه چې هغې ته داسې ښکاري لکه دا ورځ چې بیا تکراریږي. نن بیا هم د سپتمبر 11 ده. د شپې ټري پوهېږي چې قاتل به بیا راځي، نو دا ځل بله لاره نیسي. هغه پارټۍ ته ځان رسوي او هلته پوهېږي چې دا د هغې د زیږون د ورځې لپاره ناڅاپي پارټۍ ده. ټول خلک خوشحاله وي او خوند اخلي. وروسته چې ټري له خپلې ملګري سره خونې ته ننوځي، قاتل راځي او لومړی د هغې ملګری وژني، بیا پر ټري باندې برید کوي او هغه هم وژني. خو ټري بیا راویښیږي او ځان د کارټر په کوټه کې ویني. دا ورځ بیا د ټري لپاره د سره پیلېږي. ټري ډېره ویریږي، ځان په یوه کوټه کې بندوي، خو قاتل لا له مخکې هلته پټ و او هغه وژني. بیا چې مړه سي، بېرته د کارټر خونې ته وررسېږي. د ټري پرته بل هېڅوک په دې نه پوهېږي چې مخکې څه سوي وه. کارټر چې ټري خفه ویني غواړي مرسته ورسره وکړي. ټري ورته هر څه وایي، خو کارټر پر هغې باندې باور نه کوي. کله چې ټري کارټر ته د مخکې راتلونکي شیانو په اړه باندې خبرې وکړي، نو کارټر پر هغې باندې لږ باور وکړي. کارټر ټري ته وایي ښایي ته د وخت په یوه کړۍ کې بنده سوی یې او هر ځل چې مړه سې هماغه ورځ بیا پیلېږي. هغه ورته وایي چې د شکمنو کسانو یو لیست جوړ کړه تر څو قاتل پیدا کړي، او که ژوندی پاتې سوې نو له دې کړۍ څخه به ته په اسانۍ سره ووځې. ټري دا نظریه خوښوي او د شکمنو کسانو سار پیلوي. په دې لړ کې هغه په څو واره سره مړه سول او هر ځل د کارټر په اطاق کې راویښیږي. کله ټکار کوي، کله قاتل یې پر سر باندې وهي، خو هر ځل ورځ له سره څخه پیلېږي. وروسته ټري کارټر ته وایي چې دا پلان دې بې فایدې و، خو کارټر په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دا سره ته وایي. کله چې ټري بېهوښه کېږي، کارټر هغه روغتون ته وړي. ډاکټر وایي چې د هغې ټپونه ډېر خطرناک دي او ژوندی پاتې کېدل یې یوه معجزه ده. ټري پر ډاکټر باندې شک کوي، خو وروسته د ګریګوري په کوټه کې د قاتل ماسک ویني. هغې ته معلومیږي چې قاتل همدا ګریګوري دی. بیا وروسته قاتل راځي او ګریګوري هم وژني او په ټري پسې کېږي. ټري د ګریګوري موټر اخلي او کوښښ کوي چې وتښتېږي. بالاخره هغې موټر واخیستی او روانه سوه. ټري فکر کوي چې دا ځل هغه خلاصه سوله، خو د تیز رفتار له امله پولیس هغه نیسي. همغه وخت قاتل راځي، پولیس هم وژني او موټر ته ور اچوي، چې په همدې شکل سره ټري بیا ووژل سول او د کارټر په خونه کې راپورته سول. له دې وروسته هغه له کارټر سره د غرمې ډوډۍ ته ځي. هلته هغه په تلویزیون کې خبرونه ګوري چې پکښې کې د ټامز په نوم یو سیریل قاتل په اړه باندې ویل کېږي چې تر اوسه یې 6 نجونې وژلې دي. همدارنګه ټامز هماغه روغتون ته داخل سوی و چې ټري مخکې پکښې بستر سوی و. دا خبرې چې ټري ویني، نو فکر کوي چې هماغه ټامز هغه قاتل دی.
چې غواړي دا ووژني، نو ټري سمدلاسه روغتون ته ورځي او له نرس څخه غواړي چې پولیس ته زنګ ووهي. کله چې ټري د ټامز خونې ته ورسیږي نو ویني چې هغه ساتونکی چې د ټامز د خونې ساتنه یې کوله د ټامز لخوا وژل سوی دی. بیا ټامز پر ټري باندې د برید هڅه کوي، خو هماغه وخت کارټر هلته راوځي او غواړي چې دا ودروي، خو ټامز کارټر هم وژني. وروسته ټام غواړي چې ټري هم ووژني، خو ټري له شا څخه پر هغه باندې برید کوي. اوس ټري کولی سول چې ټام ووژني، خو دا کار یې ځکه نه کوي ځکه چې دلته کارټر وژل سوی و، او که چیرې ټري ټام ووژني نو دا د وخت کړۍ به همدلته ختمه سي او کارټر به بیا هیڅکله راژوندی نه سي. نو ټري خپل ځان راوځړوي او ځان یې ووژي. کله چې ټري بیا د کارټر په کوټه کې راویښه سول نو ورمنډه یې کړه او کارټر ته یې غېږه ورکړه، ځکه چې اوس یې ورسره مینه پیدا سوې وه. د دې وروسته ټري په بشپړه توګه سره بدلیږي. مخکې ټري ډېره مغروره وه او د هیڅ چا پروا نه کوله، خو اوس داسې نه ده. د ټولو لومړی هغه خپلې کوټې ته ورځي او هلته له لوري څخه بخښنه غواړي. وروسته هغه د پروفیسر ګریګوري خواته ورځي او ورسره اړیکه ختموي. بیا هغه کارټر ته ورځي او هغه مچوي، ورته وایي چې موږ به ټوله شپه خوشحاله تېره کړو. د دې وروسته هغه خپل پلار ته ورځي او د هغه څخه هم بخښنه غواړي، ځکه چې هغه تل له خپل پلار څخه کرکه درلودله، خو پلار یې بخښنه ورته کوي او د دواړو اړیکه بیرته سمیږي. وروسته ټري روغتون ته ځي او هلته ټامز د ساتونکي په توګه وژني. اوس ټري ډېره خوشحاله وي ځکه چې قاتل یې وژلی وي او ژوند یې بیرته عادي سوی وي. د همدې خوشحالۍ په حالت کې هغه خپل د زیږون ورځ د کارټر سره په خپله کوټه کې لمانځي، خو کله چې هغه په خپله کوټه کې ویده کېږي نو بیا سبا د کارټر په کوټه کې راویښېږي. یعنې دا ځل هم هغه ټامز قاتل نه و. بیا ټري خپلې کوټې ته ځي او خپل سامان ټولول پیلوي. هماغه وخت لوري کوټې ته راځي، د زوکړې د ورځې مبارکي ورته وایي او یو کیک ورته ورکوي. ټري ورته وایي چې ما دا کیک تېره شپه خوړلی و. همدلته ټري ته دا خبره روښانه کېږي چې تېره شپه هغه په خوب کې مړه سوې وه، ځکه چې په کیک کې زهر وه او دا کار بل هیڅ چا نه دی کړی بلکې د هغې ملګرې لوري کړی و. مخکې به ټري تل هغه کیک غورځوي چې له امله به یې لوري ماسک واغوستی او ټري به یې وژله، خو هغه ورځ لوري ماسک روغتون ته نه وروړی ځکه چې غوښتل یې ټول تورونه پر ټامز باندې واچوي. کله چې ټري د لوري حقیقت وپېژندی نو لوري خپله هم دا ومنله چې قاتله همدا ده. هغې غوښتل ټري ووژني ځکه چې هغه د ډاکټر ګریګوري سره مینه درلودله، خو ګریګوري د هغې پر ځای ټري غوره کړی وه. د همدې له امله هغې د ټري سره حسد کوي او ټري هم تل ورسره بد چلند کوي. نو همدا وجه وه چې لوري غوښتل ټري ووژني. وروسته د دوی دواړو ترمنځ جګړه پیلېږي. هماغه وخت ټري هماغه کیک لوري ته ورکوي او د کړکۍ څخه یې د باندې غورځوي چې لوري همالته مړه کېږي. په پای کې ټري د وخت له دې کړۍ څخه ځان خلاصوي او همدلته دا کیسه پای ته رسېږي. ملګرو، په راتلونکي کیسه کې به تاسو پوه سئ چې ټري څنګه د وخت په دې کړۍ کې بنده سوه. نو د بلې ویډیو لپاره ویډیو لایک او شیر کړئ او په کمنټ کې دوهمه برخه ولیکئ. یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.